اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمه: اللهم ربنا، اے الله رب زموږ، آتنا راکه و مشته فی الدنیا، په دې دنیا کې، حسنتن ښه ژوند، ښه نعمتونه، و فی الاخرة او په آخرت کې حسنتن ښه ژوند او نعمتونه، وقنا او موږ وساتې عذاب النار د اور د عذاب څخه. یعنی الهی زموږ رب په دې دنیا کې ښه او شادي راکې او په آخرت کې ښه او شادي راکې او د اور د عذاب څخه مو وساتې. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نامه سره د الله، هغه الله چې الرحمن، چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او رحم لرونکی دی. رحمان او رحیم دواړه د ډېرې مهربانۍ دپاره دي، مګر په رحمان کې تر رحیم مبالغه زیاته ده. یعنی شروع کوم په نامه او ذکر د الله د مخه تر هر شي، هغه الله چې رحمان ډېر زیات مهربانه دی، رزق، صحت او ژوند را کړی دی، پراخ رحمت، ډېر فضل او احسان لري، او هم رحم دی. الذي وسعت رحمته كل شيء، په هر شي کې د ده جل جلاله رحمت سته. حسن بصري رحمه الله وایي په کومه ورځ چې یو مؤمن مسلمان د الله جل جلاله نافرمانی او ګناه نوي کړي، هغه ورځ د ده دپاره د اختر ورځ ده. همدارنګه کومه ورځ چې یو مؤمن مسلمان د خپل رب او مالک سبحانه وتعالی په ذکر، اطاعت او شکر کې تیره کړي، هغه ورځ هم د ده دپاره د اختر ورځ ده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، الهی پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نزول د رحمت وکړي، وعلى آل محمد او پر آل اولاد د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نزول د رحمت وکړي. کما صلیت، لکه څرنګه چې تا نزول د رحمت کړی دی، علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم، پر ابراهیم علیه السلام او پر اولاد د ابراهیم علیه السلام. انک حمید مجید، بېشکه چې ستا تعریف کړه سوی دی مجید او ته لوی خاوند د مجد او بزرګۍ. د نورو خلقو په نیکمرغه کېدلو سره ستا نیکمرغي نه لږېږي. د نورو خلقو په مالداره کېدلو یا شتمن کېدلو سره ستا رزق نه کمیږي. د نورو خلقو صحت او سلامتیا ستا روغتیا نه درڅخه اخلي. ستا دوستان په دې سره ستا څخه نه پردي کېږي چې نور خلق د هغوی د دوستانو او قریبانو سره یو ځای سي. نو تل او همیشه د ښه نیت او پاک زړه خاوند اوس. یو عالم پر لار رهي و، ویلي ده چې یو سړی د یوه قبر سره ناست دی او ژاړي. عالم پوښتنه ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ سړي وویل د هغه دوست پر فراق او جلاوالي ژاړم چې ما محبت ورسره درلودی. عالم ورته وویل ستا ګناه خو دا ده چې د داسې چا سره دې محبت کاوه چې هغه مړ کېدی. که تا د هغه ژوندي سره محبت کولای چې هیڅ کله نه مري، یعنی د الله جل جلاله سره، نو به هیڅ کله نه وای درڅخه جلا سوی.